د څښتن تعالی په سپېڅلي نامه نن غواړم د دوه مجهوله خطي معادلو په اړه باندې یو لنډ بحث ولرو. اول دوه مجهوله انشاءالله پوهېږئ چې دوه مجهوله پکې وي، مثلا یو مجهول اکس وي او بل مجهول وای. خطي نن هدف دا ده چې لومړۍ درجه وي، ګرافونه یا مستقیم خط راسي لومړۍ درجه وي. نو کولی شم داسې ووایم چې دوه مجهوله خطي معادلې یا ووایم دوه مجهوله لومړۍ درجه معادلې. اول پیل له دې نه کوو که چېرې موږ ولرو چې اکس جمع وای مساوي کېږي له 10 سره. مثلا که چېرې ولرو چې اکس جمع 4 مساوي کېږي له 10 سره. اکس د یو مارکر قیمت دغه هم د یو مارکر قیمت جمع 4 10 کېږي. ښایي د مارکر قیمت په څو وي؟ 6. ځکه اکس جمع 4 10 کېږي. ښایي اکس څو ده؟ 6. د معلومه خبره ده چې اکس مساوي کېږي له څو سره؟ 6 سره. لومړۍ درجه معادله د 4 د مساوات بل طرف ته انتقال او د اکس قیمت 6 راځي. خو که چېرې زه وایم چې اکس جمع وای مساوي کېږي له 10 سره، دا معنا چې یعنې دوه یو قلم ده یو مارکر ده، د دغو دواړو قیمت 10 افغانۍ سوی، نو قلم به په څو او مارکر به په څو. نو په دې ځای کې ډېرې خبرې راځي. مثلا ساده ووایم دوه د دوی نه سره جمع کړي 10 کېږي، دا به څو وي؟ نو ګوره شاید اکس 4 وي وای 6 4 جمع 6 پلس اکس 3 وای وی اکس 2 وای 8 اکس یاوي وای 9 اکس 9 وای یاوي. دلته ډېر قیمتونه بې شمېره زیات قیمتونه دي. حتی کېدلی سي چې اکس منفي 2 وای مثبت 12. نو موږ نسو کولی چې وایو چې اکس جمع وای مساوي له 10 سره د دې قیمت لاسته راوړئ، ځکه دا ډېر بې شمېره قیمتونه لري او موږ د دقیق قیمت لکه دلته چې ده موږ لاسته نسو راوړلی. ښه خو چې نسو راوړلی څه کولی سو؟ نو کله چې موږ غواړو دا معادله حل کړو نو باید دې ته ورته یو بله معادله هم ولرو. بیا په هغه صورت کې موږ کولی سو چې دا څنګه کړو؟ حل کړو. هدف مې دا دی چې کله دوه مجهولې معادلې باید دوه وي حلیږي، غیر له هغه نه حل کېږي. کله چې مجهوله 3 وي باید معادلې هم 3 وي، که مجهوله 4 وي باید معادلې هم څو وي؟ 4 وي. نو فعلا چې ما لیکلي دوه مجهوله معادلې، نو دا معنا چې دوه مجهوله دي پکې او معادلې باید دوه وي. اوس کولی شم چې دې په اسانۍ باندې زه دا حل کړم. ښه اکس جمع وای چې جمع یې کړم 10 کېږي، چې منفي یې کړم 2 کېږي. دا به څو وي؟ چې جمع یې کړم 10 منفي یې کړم 2. معلومه خبره ده اکس 6 ده او وای څو ده؟ 4. ځکه 6 جمع 4 10 6 نه 4 منفي کړو 2. بالکل سیده حل سي. وخت خو نه پوهېدو ځکه اکس جمع وای 10 کېږي، دا خو بې شمېره قیمتونه دي. نو په هماغه خاطر باندې وایم دوه مجهوله معادلې ته باید دوه معادلې ولرو. ښه د دې معادلو عمومي شکل داسې لیکم چې مثلا ا اکس جمع بی وای مثبت سی مساوي له 0 سره. ا د اکس ضریب ته وایم چې په دې ځای کې څو ده؟ یو. شاید 2 شاید 3 هر څو کېدلی سي. بي د وای ضریب ته وایم چې دلته د وای ضریب څو یو. شاید 2 مثلا 2 قلمې 3 قلمې که نه راتللی سي. او سی چې هم هغه ثابت عدد هم چې په دې ځای کې مساوي له څو سره؟ 10. خو که 10 د مساوات دې طرف ته ولیکو منفي 10 راځي، هغه فرق نه کوي چې هغه خوا لیکل سوی چې دې خوا لیکل سوی. دا حل کړه، دا نسم حل کولی. ولې؟ ځکه مجهوله 2 دي او معادله څو ده؟ یو. نو همدې ته ورته یو بله معادله باید موږ ولرو چې ا اکس جمع بی وای مثبت سی مساوي له څو؟ 0 سره. اوس حل کوی سي. هدف دا دی چې دلته که مجهول اکس وای وي دلته هم باید اکس وای وي، مګر ضریبونه شاید فرق ولري. د دې ما په خاطر باندې دې ته ا یو وایم، دې ته بي یو، دې ته سی یو، دې ته ا 2 بي 2 او سی 2. هدف د خبرې دا دی چې مجهولونه باید یو رقم وي، هماغه اکس وای. که فرق لري باید ضریبونه ولري. بیا دې په خاطر باندې که اوس مثلا زه دې ته یو 2 ونه وایم، دا داسې ګمان کېږي چې یعنې که پاس 6 وي لاندې هم باید 6 وي، که پاس ضریب وایي لاندې هم باید څو وي. نو په ما خاطر باندې لیکم هغه ته ا یو هم دې ته ا 2 وایم، یعنې ممکن مساوي ممکن یو له بل سره مساوي نه وي. نو مخکې له دې نه چې زه وغواړم دا معادلې حل کړم، اول به زه ګورم چې آیا دا معادلې حل لري که نه لري. داسې نه وي چې معادله حل نه لري او زه لګیا یم اخر کې ګورم معادله اصلا حل نه لري. نو څنګه به کوو؟ ګورئ د معادلې د حل د معلومولو لپاره به څه کار کوئ؟ د اکس ضریب راواخله، د دغه اکس په ضریب یې وویشه، هر څو چې ووایو 5 شپږ اووه اته اته څه ووایو. ا یو په ا 2 تقسیم کړه او دا خوا راسه بي یو په بي 2 تقسیم کړه، بي یو تقسیم پر بي 2. د اکس ضریب د اکس په ضریب تقسیم کړه، د وای ضریب د وای په ضریب. که چېرې دغه دواړه مساوي نه شول نو مطمئنه اوسه یو حل لري. دا یو حل لري که مساوي نه شول. که مساوي شول څه کیسه ده؟ راځه وګورو. ا یو راواخله تقسیم یې کړه پر ا 2، بي یو راواخله تقسیم یې کړه پر بي 2. ودې کتل چې دا دواړه څنګه دي؟ مساوي. که مساوي نه شول کیسه ختمه شوه، یو حل لري. که مساوي شول ګوره ا یو
تقسیم پر A2 او B1 تقسیم پر B2 دوی دواړه سره مساوي سو. نو اوس په قضاوت نشي کولی چې اوس حل لري که نه لري. ښایي څه وکړو؟ له C نه مرسته وغواړه. C م راواخله تقسیم یې کړه. C1 تقسیم پر C2 دوی دواړه خو مساوي وه. څه مو ونه سوی ویلی. C وګوره که له C سره مساوي سو ټول سره مساوي سو نو به څه وایه؟ بې شمېره حل لري. بې شمېره حلونه لري. او که چیرې داسې پېښ چې A1 پر A2 او B1 پر B2 مساوي سوه څه خو نسي ویلی او ورځې له C نه مرسته غواړي C1 پر C2 له هغه سره مساوي نه سه بیا په دې صورت کې وایي حل نه لري. تمام. اوس که چیرې حل ونه لري خو د دې پرېږده مه حلوه. که بې شمېره حلونه ولري خو ته به کوم پیدا کړې خو ډېر حلونه لري دې پسې مه ګرځه دا مه حلوه. یوازې او یوازې مونږ کوم حلوو هغه حلوو چې یو دانه معلوم مشخص حل ولري. نو دا حل کوای نسو. د دې حلونه بیخي ډېر دي. یوازې مونږ هغه معادلې حل کوو چې هغه یو پر A2 او B1 پر B2 یو له بل سره مساوي نسي او یو دانه مشخص حل ولري. مونږ یوازې کولی شو دا معادلې حل کړو. څو مثال راخلم تر څو وګورو چې حل لري که نه لري. 3x جمع 4y مساوي ده له وسر. 5x جمع 6y مساوي ده له 12 یا مساوي ده له 12 یا 12 دي خو ته لیکو منفي 12. پوښتنه د ما دا پوښتنه مې نه ده دا حل کړئ. پوښتنه دا ده وایي آیا حل لري که نه لري. نو ته به راسې دا 3 به پر 5 تقسیم کړي 3 پر 5 او دلته به 4 پر 6 تقسیم کړي 4 پر 6. آیا 3 پر 15 او 4 پر 6 سره مساوي دي؟ ښه دوه لارې لرو. یوه لار دا د ماشین حساب پرې راخلو 3 پر 5 تقسیم کړه او 4 پر 6 تقسیم کړه. وګوره دا دواړه مساوي دي که نه دي مساوي. خو نه هلته موږ لنډه لار لرو. طرفین ضرورستان استفاده کوو. 3 په 6 کې 18 او 15 په 4 کې 20. نه دا یو له بل سره مساوي نه دي. خط یو له بل سره مساوي نه دي. دا یو حل لري. یو حل لري. چیرې حل وروسته به انشاءالله بیا ورباندې کار وکړو. فعلا فقط دونه معلومات کومه چې دا دواړه مساوي نه شول. په دې کې موږ خبره وکړه چې دا هېڅ حل نه یو حل لري او د پیدا کولو لارې چارې به انشاءالله وکړو. دویم سوال ته راځو. موږ لرو 2x مثبت y جمع 3 مساوي له 0 یا دا 3 هغه خواته ولیکم فرق نه کوي. 4x مثبت 2y جمع 6 مساوي ده له 0. دا وایي آیا حل لري که نه لري. څه به کار وکړو؟ 2 پر 4 تقسیم کړه. 2 تقسیم کړه پر 4. د y ضریب یو ده. یو پر 2 تقسیم کړه. آیا دا دواړه سره مساوي دي؟ واضح خبره ده. 2 په 4 تقسیم کړه 0.15 یو په 2 تقسیم کړه 0.15. که کسر له نگاه ورته وګورو له 4 نه 2 برخې واخله 2 نه یوه برخې واخله یو له بل سره مساوي ده. خو موږ لنډ وایو 2 ضرب 2 4 4 ضرب 1 4 بالکل دا دواړه سره مساوي دي. ښه چې دا دواړه مساوي دي حل لري که نه لري؟ نه پوهېږم. قضاوت نسو کولی. C راخلو ځکه دلته مو ولې نسو ویلی. C راواخله ثابت عدد راواخله 3 پر 6. ښه یو په 6 کې 6 2 په 3 کې 6 بالکل دوی خو مساوي وه دغه سره مساوي ده. کله چې ټول سره مساوي وه په داسې یو حالت کې موږ وایو دا بې شمېره حلونه لري. بې شمېره حلونه لري چې موږ نه پیدا کړو ځکه بې شمېره دي ځکه ډېر د موږ کوم پیدا کړو. راځم درېیم سوال ته. که چیرې ولرو مثلا x جمع 3y منفي و مساوي 0 او دلته ولرو 2x مثبت 6y مثبت 4 مساوي ده له څو سره 0 سره. آیا حل لري که نه لري؟ دلته به وګورو چې لري که نه لري. 1 پر 2 3 پر 6 1 پر 2 او 3 پر 6 مساوي دي ځکه 1 پر 2 هم نیم راځي او 3 پر 6 هم نیم راځي. یا داسې طرفین ضربستان لیکو 1 پر 6 2 پر 3 6 بالکل مساوي دي. دلته څه ویلی شوی؟ آفرین نه نسو ویلی ځکه دلته قضاوت نسو کولی. راځو ثابت عدد ورسره راخلو منفي و تقسیم پر 6. اوس وګوره 3 پر 6 کې 8 له 6 کې 2 څلور. نه دوی دواړه د x او د y ضریب یو بل بل تقسیم کړه سره مساوي سو مګر ثابت عدد سره مساوي نشول. په داسې یو حالت کې موږ وایو دا معادله چې ده هیڅ حل نه لري. دا معادله په دې ځای کې حل نه لري. نو دا د دوه مجهوله خطي معادلو د حل شرطونه څه پوه شو چې آیا معادله حل لري او که نه لري. دا چې حل لري بیا وروسته انشاءالله زه ورته د دوه مجهوله معادلو حل د افنا په طریقه باندې دي. البته دوه مجهوله لومړی درجه یا خطي یا غلطي مې ولیکلي خو هدف مو هغه خطي دي چې درجه یا د افنا په طریقه باندې غواړم حل کړم. دا بیخي ډېرې طریقې لري. موږ کولی شو د میټریکس ضربي معکوس په مرسته باندې حل کړو، د ګاوس په طریقه باندې حل کړو، د ګراف د رسمولو، تعویضي،
مساوات او ډېرې طریقې لري خو له هغو طریقو څخه یوه طریقه به نن چې کار کوو هغه د افنا په طریقه باندې زه غواړم دا معادلې حل کړم. 3 سواله مې لیکلي که چېرې دغه 3 سواله موږ تاسو زده کړله زه د افنا طریقه مکمله زده کړم هېڅ قانون طریقې زده هم نه کړي د افنا طریقه دا سوالونه حل کولی شي. راځو د 3 سوالو ته 2x جمع y مساوي کېږي له 2 سره او 3x منفي y مساوي کېږي له 3 سره. ښایي د x y قیمتونه به څه وي؟ نو x y دوه دانې شیان فرض کړه مثلا قلم او کتابچه 2 قلمونه او یوه کتابچه 2 افغانۍ کېږي او که چېرې له 3 قلمونو څخه یوه کتابچه منفي کړو 3 کېږي. ښه د قلم بیه به څه وي د کتابچې بیه به څه وي؟ موږ کولی شو چې افنا په طریقه باندې لاسته راوړو. او نور هم وروسته مثال کې ورکوو. راځم دې ته افنا وایي ته یو مجهول له منځه یوسه. څنګه له منځه یوسه؟ دلته دا طرف په طرف سره جمع کړئ. بیا وروسته تاسو په ټولو پوهېږئ زه اول حلوم بیا به وروسته انشاءالله تشریح کوم. دا به طرف په طرف جمع کوئ 2x او 3x کېږي 15x مثبت y او منفي y دا ختم سره خلاص و جمع 3 کېږي 10 ګټه مو څه وکړه؟ ګټه مو دا وکړه چې له y نه بېغمه شو طرف په طرف هم جمع کړه مثبت y منفي y ختم سه 2x او 3x 15x او 3 10 15 اکسونه مساوي کېږي له 10 سره زه 15 اکسونه نه غواړم یا اکس غواړم ښایي دواړه طرفونه د اکس په ضریب باندې تقسیموو 15 اکس مساوي ده له 10 سره د معادلې دواړه خواوې که چېرې په یو عدد تقسیم کړو کوم مشکل نشته نو دواړه طرفونه په 15 تقسیموم 15 له 15 سره خلاص اکس مساوي سي 10 په 15 2 د اکس قیمت پیدا شو څو ده 2 اکس پیدا شو د وای غمه مه کوه له دغو معادلو څخه د هره معادله زما غواړي راواخلې ولیکه او د اکس له ځایه څه وځکه 2 مثلا زه غواړم د پاسنۍ معادله راخلم پورتنۍ معادله راخلم په دې ځای کې لیکم پورتنۍ معادله ده 2x مثبت y مساوي کېږي له 2 سره اکس لرو و اکس ته ښایي چې اکس ته له ځایه ولیکه 2 ضرب د اکس اکس مې لیکه پر ځای باندې څه ولیکه 2 ولیکه مثبت y مساوي له 2 سره 2 ضرب 2 څلور د مساواتو بل طرف ته انتقالوو هغه خواته راځي و منفي 2 په 2 کې 4 بل طرف ته یوسو و منفي 4 راځي ښایي وای مساوي سله و نه چې 4 تفریق کړو 3 ښایي د اکس قیمت 2 او د وای قیمت 3 راغله 2 پوښتنې چې باید ځواب یې کړم اوله د اکس قیمت اوله معادله کې وضع کړي که دومه کې دا هر یوه کې چې وضع کړي مشکل نشته جواب کې څه فرق نه راځي دومه پوښتنه دا 2 په 2 کې 4 دواړه خواونه 4 منفي کوو د 4 سره خلاصېږي خواته منفي 4 کېږي یا لاندې بیا موږ وایو چې دا د مساوات بلې خواته وړو علامت تغیر خوري خو که څوک یووالي تغیر خوري جواب یې دا ده چې د دې طرف نه هم 4 منفي کوو له دې طرف هم 4 منفي کوو دلته هغه 4 د 4 سره خلاصېږي بل طرف ته منفي 4 پاتې کېږي غلط سوی خو به نه یم راځه وګورو د اکس له ځایه 2 وضع کړه 2 ضرب 2 4 د وای له ځایه 3 وضع کړه 4 جمع 3 و بالکل دا بله کې هم وضع کړه د اکس له ځایه 2 3 په 2 کې شپږ د وای له ځایه 3 شپږ نه چې 3 تفریق چې 3 نو بالکل سوال صحیح حل سوی ده بېرته مو میزان کړه او جوابونه یې صحیح خدای یاد دوهم سوال په دوهم سوال کې بیا هم طرف په طرف که جمع کړو څه پېښېږي ګوره جمع کوو یې چې څه ګټه نه سو کولی 4x او 4x 8x مثبت 2y او منفي 3y کېږي منفي y مساوي کېږي له 2 نه چې y منفي کړو 2y نه ما غوښتل یو مجهول ورک کړم ورک څه نه ولا ورک نس دلته خو ډېر ښه کار و یا مثبت بل منفي نو مجهول له منځه لاړه نه دې کار فایده ونه کړه ښایي څه وکړو داسې به کوو چې که چېرې دغه 4 علامه منفي وای بیا کار جوړېدو دا 4 له 4 سره ختمېدی ښایي راځه د دې علامت تغیر کړو د مثبت 4 نه چې جوړ کړو ولې خو زه د ده علامه منفي کوم د ټولو تغیروم نو څه مشکل لرم د دغه یوه له لاسه د دغو ټولو علامې چې دغه موږ تغیروو په کوم بنیاد تغیروو ځکه زه د دغه معادلې په دواړو خواو کې منفي یو ضربوم چې دواړو خواو کې منفي یو ضرب خو علامې خود تغیر نو د ده علامه ولې تغیروو چې دې سره خلاص او نور ولې تغیروو د ده له لاسه تر څو دا مساوات ګډوډ نشي نو که چېرې دا عددونه یو له بل سره مساوي وای لکه دلته هم مساوي وای هم علامې تغیر وای کار جوړ ورسره ختم که چېرې مساوي وای او علامې تغیر نه وي نو علامې تغیر کسان او که چېرې بیخي مساوي نه وه هغه په درې مثال کې کار وکړو 4x ختم مثبت 2 وای مثبت 3 دا څو کېږي دا کېږي 15 وای خو موږ دغه سرو علامو ته ګورو تور علامې ته خو نه ګورو ختم شو 2 نه چې ولاړ شي منفي 15 وای مساوي کېږي له منفي 15 سره 15 وای مساوي کېږي له منفي 15 سره دواړه طرفونه د وای په ضریب باندې ویشو دا خو هم په 15 تقسیم او دا خو هم په 15 تقسیم ولې تقسیمې
خو دا 5 له 5 سره خلاص بل خو ولې تقسیموي ځکه مساوات خراب نه شي. مونږ که چېرې ترازو یو طرف کې یو څه اضافه کوو بل طرف کې هم باید اضافه کړو تر څو ترازو خراب نه شي. مساوي هم ترازو ده که له یو طرف نه یو څه اضافه کوې بل طرف ته هم اضافه کوې که کمی دی نو همدې په خاطر باندې دواړه خواوې په 5 ویشو نو وای به مساوي سي له منفي خپله 5 تقسیم پر 5 یا د وای قیمت څو راغی یا وای چې ولري اکس غم وکوه. په دغو معادلو کې هره معادله چې زړه وغواړي لاندې راواخله جواب درکړي. زه پاسنۍ معادله راخلم پاسنۍ یا لاندنۍ فرق نه کوي هلته پاسنۍ معادله راواخلم که لاندنۍ راخلم داسې ونه وایي چې فرق راځي کوم مشکل نشته کې که پاسنۍ معادله راخلې که لاندنۍ مسخه جواب راکړي. لیکم 4x منفي 3y مساوي له وسه 4x خپله منفي 3y وای نه لیکم اوس زه د وای قیمت لرم وای ولې لیکم منفي یو لوشته کوم پر ځای باندې مساوي کېږي له وسه 4x 3 په یوه کې ضربه نو 3 په یوه کې ضربې خو اول علامې ضرب کړه منفي ضرب منفي مثبت 3 په یوه کې 3 مساوي ده له وسه 3 د مساوات بل طرف ته انتقالوو 4x په مساوي سي له و منفي 3 هلته علامت تغیر کېږي نو بالاخره 4x په مساوي سي له و نه چې 3 تفریق کړو نو 4 راځي اطراف دواړه طرفونه په 4 وویش 4 سره خلاصېږي نو بالاخره د x قیمت څو راځي یو. نو په دې معادله کې د x قیمت یو او د y قیمت منفي یو راغی چې واضح کوي حتما به دواړه طرفونه یو له بل سره مساوي سي. راځم درېیم سوال. ښه دا ډېر خوندور سوال هم دواړه مساوي وو هم علامې تغیر ډېر ښه و دا هم ښه وه مساوي فقط یو مشکل د علامې هغه موږ ورته هېر کړ. ښه دلته اوس مشکل دی که سره جمع کې 2x 4x 6x 3 نه چې 2 لوړ سي یو وای ختم نس که علامې تغیر بیا هم نه ختمېږي. ښایي څه وکړو اسانه کار دغه لاندې ضریب 4 پاس ضرب که پاس ضریب لاندې ضرب دا 4 چې کوم موږ لاندې لرو دا درېیم سوال ده دغه 4 لاندنی ضریب به په پاس معادله کې ضربې او پاسنی ضریب به په لاندې معادله کې ضربې ګټه به څه وکړو چې ګټه کې ګورو 4 په 2 کې 8x او 4 په 3 کې 12 وای او 4 په 22 کې 8 2 په 4x کې 8x 2 په 2 کې 4 وای او 2 په 12 کې 6 دا د فایده دواړه مساوي 8x علامې کتارې مختلفې خو ښه کار ده او که نه مختلفې علامو غم نه کوو ټول علامې تغیرو دي همدغې لپاره منفي مثبت منفي اوس راځه ضریبونه مساوي سوه علامې تغییر سوې خو ځکه هر څه دي خو دا وخت نه غوندي 4x سره خلاص مثبت 12 او مثبت 4 دا کېږي مثبت 14y مساوي له 8 یعنې 4 منفي کوو له 8 نه 4 لوړ سي 4 او له 8 نه 2 لوړ سي 6 د مساوات دواړه طرفونه اطراف دواړه طرفونه په 14 تقسیم کړي د ځای قاعده ان شاء الله پیږي د 14 سره ختمېږي 4 شپږ تقسیم پر 14 4 د وای قیمت څو راغی 4 x له کومه کو بیا هم درته وایم چې وای ولري د x قیمت یو معادله راواخله پاس کلان دی هر وخت ګوره کوي او پاسنۍ معادله راخلم یا د لاندنۍ راخلم دلته لیکم 4x منفي 2y مساوي کېږي له 12 ښه د وای له ځای قیمت ولیکه ولیکه 4x منفي 2y وای مه لیکه وای له ځای 4 ولیکه مساوي دي له 12 4x به مساوي سي 2 په 4 کې 8 د مساوات بل طرف ته انتقالومه مثبت 8 بس مثبت 8 نو 4x به مساوي سي له 12 جمع 8 کېږي شل دواړه طرفونه پر 4 تقسیم کړه دا طرف هم پر 4 تقسیم کړه دا طرف هم پر 4 4 له 4 سره خلاص x به مساوي سي شل پر 4 15 د x قیمت راغی 15 نو په دې معادله کې x 4 x 15 او y مساوي سره 4 سره هغه د x y له ځای واضح کوي ان شاء الله تاسو وګورئ چې دواړه خواوې د معادلې سره مساوي کېږي هدف ان شاء الله پوه سوئ که تیار هم ضریبونه مساوي وي هم علامې تغییر وي خو کار جوړ سره جمع کړه که ضریبونه مساوي وي فقط مشکل د علامې وي د ټول علامې تغییر فرق نه کوي او که چیرې مثلا ضریبونه مختلف لاندې ضریب پاس ضریب لاندې ضرب که مشکل نشته ولې ضربې خو موږ باید د معادلې دواړه خواوې کې یو چیز ضرب فرق نه کوي 4 ضربې 15 ضربې 10 ضربې هر څو ضربه وایي خو فعلا 4 ضرب کړئ ګټه وکړي په لاندې معادله کې هر څو ضربه وایي سي مګر اوس 2 ضرب کړئ تر څو دواړه خواوې چې دا ضریبونه سره مساوي سي نور به ان شاء الله پوښتنه نه وي پکې ان شاء الله په بل